السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اکسل 2030 عملي زده کړې ته ښه راغلاست. نن د درس 14مه ورځ ده. په دې هیله چې تېر درسو کې پوښتنه او سوال ونه لرئ، که بیا هم سوال پوښتنه ولرئ کولی شئ چې موږ سره واتساپ له طریقه اړیکه ونیسئ. را به شو اکسل پروګرام ته. بلینک ډاکومنټ به خلاص کړو. تېره ورځ کې موږ په انزرت باندې خبرې وکړې، په ډیلیټ باندې خبرې وکړې، په فارمات همدا رقم، په فورمولا، په سم او اوریج، کاونټ ای او مین او میکس. نن به راشو په خیر سره دې خوا متوجه شئ. را به شو په دې اپشن به کار وکړو چې دې ته فیل وایي. دلته زه ولیکم عبدالرزاق. که چیرې دا زه داسې انتخاب کوم، کنټرول ډي، صحیح ده. که چیرې دا دې ځای نه داسې کش کوم، ډک شه که نه ټول. که چیرې دا داسې کش کوم، ټول همدا یو نوم ډک شه که نه. که چیرې دا داسې کش کوم، پوه شوه پې. دا زه مثلا څه ورته وایم 550. دا زه داسې کش کوم، داسې هم صحیح ده. او که چیرې دلته زه 50 ولیکم، داسې انتخاب کوم کنټرول ډي ووهمه، دا هم صحیح ده. پوه شوه پې. او که چیرې داسې اول انتخاب کوم لیکلی مې نه وي، اول انتخاب کوم لیکلی مې نه وي، 50 ولیکم، کنټرول انټر. په دې باندې پوه شوئ. اوس به راشو دې خواته. دلته زه یو نوم ولیکم، ورته وایم چې اسد خان. دا به زه لږ غټ کړم. که چیرې غواړم چې لاندې ډک شي، همدغه کارونه موږ د ځای نه هم کولی شو. ګورئ چې ورته وایم ډاون، ډک شو که نه. که دا انتخاب کومه راسته خواته څه شی وایي، رایټ. چپ خواته ته څه شی وایي، لیفت. پورته خواته د انګلیسي استاد څنګه غلی دی. ښه، په دې باندې پوه شوې. دا را به شو اکراس ورکشیټ. دا څه کار کوي؟ د دې وظیفه دا ده که چیرې زه یو ټیبل ولرم. تاسو وویل چې ویډیو باید طولاني را نه شي ځکه خسته کنه کېږي که نه. که داسې یو ټیبل وي، زه ورته وایم چې لیکمه څه شی، الله، کنټرول انټر. فکر وکوئ چې دا زما څه شی ده، یو ټیبل ده. څه شی ده؟ جدول ده، ټیبل ده. دا یې فکر وکوئ چې عنوان ده. دا به بولډ کړم. که غواړئ چې دغه ټیبل بل شیټ ته کاپي کړئ، څه شی کړئ؟ کاپي. هغه طریقه یې هم صحیح ده. دا د اتا خبره، دا د کنټرول سی، دا د کنټرول وي. خو دلته بیرته کنټرول زایډ کړم، زه بیرته شیټ 1 ته ځم. دا به داسې انتخاب کړئ، کنټرول به ونیسئ ورسره. البته دا به له کنټرول سی نه وباسو، یاده کړه. صحیح ده. کنټرول به ورسره پریس ونیسئ. دلته به راشئ دې ځای ته، دلته به څه شی ورته وایه، دا به انتخاب کوي. کنټرول به ورسره پریس ونیسئ، دویم شیټ به انتخاب کوي. بیا به دلته به راشئ اکراس ورکشیټ. ګورئ ټول غواړي انتقال کوي. کانټینټ څه معنی؟ تنه دغه نومونه. فارمټ څه نه غواړم، تنه څه شی، نومونه، دغه ټیبل، دغه ډیزاین نه غواړم. فعلا به آل کو. را به شم شیټ 2 ته، آلټ ټول مکمل کاپي شه که نه. دا به زه بیرته کنټرول زایډ کړم. بیا به غواړم چې دا ټول زه انتخاب کړم، کنټرول ورسره ونیسم، دلته کلیک کړم. که دلته کلیک نه کړه، دا فعالیږي نه. زه ورته وایم چې تنه کانټینټ سي. ګورئ تنه کانټینټ سي واخیسته، فارمټ یې وانخیست، کنټرول زایډ. بیا دا زه
کنټرول نیسم دا به کلیک کوم بیا به دلته اکراس ورکشیټ ته راځم ورته وایم چې تنه فارمټ سي تنه فارمټ سي راغی که نه نو دا په کنټرول سی او کنټرول وي کې بیا دا کار نه کېږي تنه څه کېږي کاپي کېږي که چیرې غواړې تنه ټیبل یې په کار وي تنه فارمټ په کار وي اوس زه دلته لیکم ان او هماغه فارمټ یې واخیسته که نه ځکه موږ فارمټ کاپي اخیستې وه بیرته به ور شیټ 1 ته به راشو بل شی ده سیریز سیریز ډیر مهم کمانډ ده زه به کنټرول ان واخلمه را به شو اول سیریز کې څه شی ده که چیرې زه دلته یو ولیکمه متوجه یاستئ دا زه داسې کش کړمه ټول یو راغی که چیرې زه یو ولیکم کنټرول ورسره ونیسم په دې باندې پوه شوئ که چیرې دا یو بیا کش کړمه دغلته یو علامه وینئ دا زه کلیک کړم ورته وایم چې فیل سیریز بیرته به هغه یو په چیش تبدیل شه په 1 2 3 تبدیل شه بیا یې تکرارم ګوره یو داسې کش کړمه د دې ځای یو راغی دغه علامې کې کلیک کړئ څه ورته وایي فیل سیریز رقم ته دا ډک شه په دې باندې پوه شویه بیا به راشو سیریز کې موږ څه شی لرو سیریز کې که چیرې دا ساحه داسې یو ولیکې نو داسې انتخاب کړئ دلته چیرته لاړ شئ سیریز ته لاړ شئ ورته ووایه چې 1 2 3 راته ولیکه خو په کالم کې که په رو کې دا مربوط د څه ده د رو ده دا به رو انتخابوئ که چیرې کالم انتخاب کړئ کالم کې دلته به لاینر انتخاب کړئ له 1 نه تر 15 ماته حساب ولیکه 1 نه تر 15 حساب درته لیکل کېږي خو که چیرې دېخوا ساعت لږ نور هم انتخاب کړی وه تر دغه ځایه پورې څو درته حساب ولیکله تر 12 پورې راغلله په دې باندې پوه شویه سیریز کې په رو او په کالم باندې پوه شویه که رو کې 1 2 3 غواړئ او که کالم کې غواړئ دلته لاینر به انتخاب کړئ ګروت څه معنا ګروت لکه 2 په 2 کې 4 4 په 2 کې 8 8 په 2 کې او داسې که چیرې غواړئ دلته 2 ولیکئ دا ساحه انتخاب کړئ دلته راشئ سیریز ته دا رو مې انتخاب کړی که کالم دلته به رو باید کلیک وکړو دلته به ګروت ولیکو دلته به 2 ولیکئ تر څو پورې زه ورته وایم تر 400 پورې دا ضرب که ماته اوکې کلیک کړئ ګورئ 2 په خپل نفس کې چې ضرب شي 4 په خپل نفس کې یعنې 4 په 4 8 8 په خپل نفس کې ضرب شي 14 په 14 کې تر 255 مالته څو ولیکل 400 که نه اوس 255 که ضرب د 255 شي بیا خو ډېرې راځي له 400 نه زیاتې راځي ځکه دی نور ضرب نه کوي په دې باندې پوه شویه دو د خود عدد دو ضرب شد 4 4 په 4 کې ټول ضرب 2 شده ټول ضرب د 2 شوي دي ښایي را به شو سیریز ته بیا څه ده ډیټ ده که چیرې غواړئ تاریخ اضافه کوي ګورئ زه دلته لیکم چې د اولې میاشتې اول تاریخ 2025 دا به زه داسې انتخاب کړم دلته به چیرته راشم سیریز ته به لاړ شم دلته به څه شی انتخاب کړم ډیټ تاریخ او دلته به څه انتخاب کړم ډے غواړم چې په ورځو تکرار راشي دلته ورته وایم چې تر د 0 1 داش تر 10 تاریخه پورې د 2025 ماته ورځې ولیکه
دغه چې دا میاشت ده ښه دا به یې زه ورته کم کړمه دا به بیرته کینسل کړمه دلته به چیرته لاړ شم سیریز ته دلته کالم انتخاب کړم دلته ډیټ او دلته څه شی ډی ګورئ څه کار وشه اوس دا د مینځ چې دا میاشت ده او دا بل شی ده ورځې دي نو تر دې ځایه پورې خپله څه شی شه ډک شه دا کار داسې هم کولی شو چې مثلا ګورئ دلته کنټرول ورسره ونیسه تغییر شه نه بې کنټروله یې کش که تغییر شه تغییر شه او داسې هم کولی شو نو په دې باندې پوه شوې که چیرې غواړې چې یو تاریخ مثلا تکرار راشي دا کار به کوئ دغه د تاسې کارخانګي کالم کې تاسې یو تاریخ ولیکئ که چیرې غواړئ چې میاشتې تکرار راشي ګورئ دلته څه شی تکرار راغی ورځې تکرار راغی که نه دلته تاسې منځ انتخاب کوئ بیا څه شی تکرار راځي بیا ورځې یو شوي میاشت تکرار راځي همدا رقم ویډیو کې بیا وګورئ نو همدا رقم که چیرې غواړئ چې کال تکرار راشي دلته به یو کال ولیکئ مثلا 2020 دلته به زه ولیکم ګورئ د صفر یوې 2020 دا به زه سیریز ته لاړ شم دلته ییر به انتخاب کړم ټول تر 2015 پورې لاړ هغه څخه بیا سیریز کې څه شی لرو سیریز کې ډیر مهم کمانډ دی آټو فیل په نامه د چی په نامه اف نو ښه که چیرې دا ساحه زه انتخاب کړم یا ولیکم دلته 2 ولیکم دلته راشم چیرته سیریز ته آټو فیل څه وشوه 1 2 3 تر 15 پورې خپل اتومات ولیکل شو که چیرې زه دلته ولیکم څه شی جنوري دلته ګوره لږ مې ولیکه صحیح ده دلته ولیکم چې جنوري صحیح ده دا به زه انتخاب کړم دلته به سیریز ته راشم آټو فیل وملیده جنوري فبروري مارچ اپریل ګورئ دا لږ مخفف هم لیکلی ده او که چیرې غواړو چې پوره حالت یې ولیکو بیا به دلته سیریز ته لاړ شو دلته به څه ورته وایو آټو فیل وملیده نومونه یې پوره راغله ښه بل که چیرې کنټرول ان پریس کړم که چیرې داسې یو حالت راشي زه یو نوم لیکم ورته وایم داسې یو اوږد نوم ورته ووایئ محمد خالد رضایی که غواړئ چې دا منظم کړئ په یو سیل کې راشي دلته به چیرته راشئ جسټیفای ته به راشئ دا خانه به لږ غټه کړم بیا به اوس بیا کار وکوم دلته چیرته راځم جسټیفای ته راځم نو دا خانه اوس هم وړه ده کنټرول زید دا به داسې غټه کړم دا خانه او اوس به دا ورته ووایم چې څه یې که درته جسټیفای که ده ګورئ ټول 3 دانې سیلی په یو سیل کې راوړله په دې باندې پوه شوې که چیرې دلته نیم وي او دلته څه شی اوسي لاست نیم وي او دلته څه شی فول نیم وي دا به
د لاست نیم به لږ غټ کړم. دا به زه آل بارډر کړم. د یو نفر نوم چی ده؟ جمال ده. تخلص یې چی ده؟ هاشمي ده. او بل نفر راته ووایه فواد ده. احمد زاید ده. خلاص. یو بل نفر هم راته ووایه نوم یې روح الله ده. تخلص یې حمیدي ده. صحیح ده. ګورئ دا یو زه خپله کار کوم ښه. غواړم چې د دې تخلص او فول نیم یعنې مکمل ولیکم. څه شی ده نوم یې؟ جمال هاشمي. او دا لیست ډېر زیات شوي اوږد وي. کنټرول سی، کنټرول وي، کنټرول وي. فکر وکوه چې 2000 نفره وي د دې ټول فول نیم غواړي چې دلته ولیکي. د یو به یې ولیکي، د نور به یې داسې انتخاب کړي. دلته به راشي چېرته؟ فلاش فیل. ګورئ دا ټول خپله اتومات شوه ډک شوله. په دې باندې پوه شوې؟ دلته په سیریز کې شی پاتې شوله؟ ټرینډ پاتې شه. شی ټرینډ. که چیرې داسې یو حالت وي چې دلته زه ولیکمه، دلته ولیکمه چې حمل میاشت، دلته ولیکمه ساور میاشت، جوزا، اسد، سنبله. که چیرې د حمل د میاشتې زه یو دوکان لرم، عواید د ما څو وي؟ 15000. څو؟ دا به انګلیسي ته واړم. بعضې وخت دغه پښتو کې فرمول کار نه کوي. څو دی عواید د ما؟ 15000 دي. او سنبلې میاشت کې د ما عواید مثلا 20000 دي. څو دي؟ 20000. که چیرې حمل میاشت کې زموږ عواید دومره وي، سنبلې کې دومره وي. اکسل ته موږ دا امر کوو چې د ثور، د جوزا، سرطان، اسد به زموږ څومره عواید دي. دلته به راشئ سیریز ته. دلته به څه شی؟ ټرینډ کلیک کړئ. دلته ما ته وایي چې د تا عواید به کیدای شي 1000 روپۍ وسي. دا کلیک کړئ. دا په دې معنی که چیرې هلته ما ته څه وښودله؟ 1000 روپۍ وښودل که نه؟ نو 1000 روپۍ چې له 16000 نه کمې کړو څو کېږي؟ 15000. له 11000 نه چې 1000 روپۍ کمې کړو 16000. له 18000 نه چې 1000 روپۍ کمې کړو، له 19000 نه چې 1000 روپۍ کمې کړو، له 20000 نه چې 1000 روپۍ کمې کړو. پوه شوې؟ نو داسې یو تخمیناً یې درته وویلې. تخمیناً نه چې یعنې دا سیاده دې پوره کړله چې نورو میاشتو سره سر وخوري. په دې باندې پوه شوې؟ مکمل. را به شو کلیر ته به راشو. کلیر آل څه کار کوي؟ ټول ځای هر څه له منځه بیایي. دبل چې ده کلیر فارمټس. او که لیکنه اوسي، ګورئ زه دلته ولیکمه څه شی ولیکمه؟ کنټرول انټر. دلته به راشم جدول به هم ورکړم، داسې بارډر به ورکړم. دلته راشو کلیر فارمټس. فارمټ او ډیزاین له منځه بیایي. که دلته دا اوس هم ورکړمه، ګوره فارمټس ډیلیټوي. که چیرې دلته یو کمنټ ورکړمه، کمنټ موږ څه رقم ورکوو؟ انزرټ څه شی؟ دلته زه ورته وایم الله. دلته به په پښتو ولیکمه الله جل جلاله. تاسې کمنټ کیدای شي بل شی وي، یعنې دا خو مثال مې درکړ. دلته راشئ تاسې ورته وایئ کلیر کمنټس. کمنټ به یې درته له منځه لاړ شي. او که چیرې دلته راشو ورته وایي چې کلیر کانټینټس، جدول او فارمټ به پرېږدي، تنها دغه متن به له منځه بوځي. صحیح ده. زه دلته جدول ګوره ټیبل ورکړمه، دلته به کلیر ته ورشم او کلیر کانټینټس. ګوره محتویات یې له منځه بوته، جدول او فارمټ یې پرېښوده.
بل کلیر هایپرلینک. هایپرلینک دا معنا که چیرې دغه ټیبل ده، صحیح ده. دلته یو نوم ورکوم، ورته وایم چې NO شی شماره. که چیرې غواړم چې دې ته یو لینک ورکړم، څه رقم؟ دلته به راست کلیک پې وکړم، درته وایم لینکس. دلته ورته وایم پلیس ان دیس ډاکومنټ. له شیټ 2 سره مې لینک ورکړه. هر وخت چې مثلا کیدای شي د تاسې 50 شیټه اوسي یا 10 شیټه اوسي، غواړئ چې دغه سره کوم شیټ ارتباط ولري، همالته ګوره کلیک کړه. څه کار کوي؟ دویم شیټ ته یې راوستئ. دا باید اول شیټ سره موږ دا لینک ورکړی و، ځکه موږ خپله دویم شیټ کې کار کوو. دا به څه شی کلیک کړم بیرته؟ کلیر. او دا به هم کلیر کړم. ښه، دا به بیرته زه له سره په لینک موضوع دا ډیره مهمه ده. ګوره دلته به راشو، صحیح ده. دلته زه یو ولیکم چې کنټرول انټر. غواړم چې د اول شیټ کې ده جنوري، دلته به راشم، چیرته راست کلیک پې وکړم، ورته وایم چې لینک. کوم ځای کې؟ ورته وایم دې ډاکومنټ کې خو په دویم شیټ کې چی که لینک ورکړه. اوس زه دلته راځم، دلته کلیک کوم، ما چیرته بیایي؟ دویم شیټ ته بیایي. پوه شوې پې؟ که غواړئ چې دا له منځه بوځئ، دلته راست کلیک، دلته ورته ووایئ چې چی کلیر هایپرلینک. دا یې څه وکړه؟ ګوره لینک یې له منځه بوته. که چیرې غواړئ چې دا رنګ یې هم له منځه لاړ شي، دلته کلیک کړه، دلته راشه، دا ریموف هایپرلینک ووهه، بیخي مکمل څه کېږي؟ دغه لینک و دا رنګ یې ټول له منځه ځي. دا و د نن ورځې درس چې ویډیو هم طولاني راغله.